تاسو ګورئ افغانستان ته امریکا راغلې ده، موږ ته څومره بدبختي راوړه، څومره شهیدان، څومره زخمیان هم ورکړه او موږ کې څومره بد عملونه رواج کړه. دغه د انټرنیټ وګوره او یو څه او بل څه. خو امریکا یعنې کافر کله د اسلام دوست نشي کېدلی. بل راځم رئیس صاحب رحماني دغه وکیل صاحبان ټول هغه کوي، یعنې په تالار ته نه راځي، کمیسونو ته نه راځي، باید بایومیټریک سیسټم ورته ولګېږي. څوک چې نه راځي څه اصول یې هغه تنخواګانې غریبانانو ته ورکو، هغه هم ډېره ده. او بل موضوع چې ده په هغه غږېږو، رئیس صاحب تا ته لګیا یو، اورې خو یې که نه؟ دریم دغه نظام باندې موږ قرباني ورکړې ده، د دې نظام موږ ملاتړ کوو، په دې باندې موږ ټول عمر دغه 20 کاله کېږي په دې نظام موږ قرباني ورکړې. څوک چې دا نظام نه مني موږ هغه نه منو. که څوک د نظام وړاندې لنډغرتوب کوي موږ لنډغر نه منو. که څوک د رئیس جمهور وړاندې لنډغرتوب کوي موږ یې نه منو. که څوک رئیس جمهور مني موږ یې منو. که یې نه مني دا لنډغرتوب موږ د چا نه منو، نه به یې ومنو. موږ په دې وطن باندې قرباني ورکړې، دلته ټول حق لري، دا وطن د ټولو ده، دا د چا نه ده چې دوی راوځي او لارو سر ته راوځي او دوی هغه خپل لنډغرتوب ښایي. نه دلته یې چا لنډغرتوب منو. که رئیس جمهور څوک مني محمد اشرف غني نو موږ هغه منو، که څوک اشرف غني نه مني موږ هغه نه منو. ومن الله توفیق.